اتیا وروسته خلیلزاد د اشرف غني په حق له مهم اقرار وکړ. د افغانستان په حق له په دې وروستیو کې پخواني چارواکو داسې خبرې کوي چې پخوا یې نسوې کولی. اوس دا چې پخوانی حکومت له منځه تللی دی او د دې هېواد پخوانی ولسمشر اشرف غني نور په افغانستان کې هیڅ ډول واک او اختیار نه لري. نو اوس بېلابېل چارواکي د افغانستان په چارو کې دخیل نړیوال د افغانستان په حق له د دې هېواد پخواني ولسمشر په حق له هم خبرې کوي چې پخوا یې د بېلابېلو سببونو له کبله نسوې کولی. همدا اوس تازه د افغانستان د سولې د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دا ډول څرګندونې کړي دي چې پخوا یې په هیڅ کله ورته زړه نه وښه کړی. خو اوس په کابل باندې د غني راج نسته، نو هغه د موقع څخه په استفادې سره د غني په حق له ځینې ناویلي بیان کړي دي چې د رسنیو او افغانانو ځانګړې توجه یې ځان ته راجلب کړې ده. زلمی خلیلزاد د افغانستان د وروستیو بدلونونو وروسته په خپل لومړی غبرګون کې وویل چې اوس د افغانانو د خپلواکۍ وخت را رسېدلی دی او دوی کولی سي په پوره خپلواکۍ په بشپړ استقلالیت سره د افغانستان په حق له تصمیم ونیسي او دا هېواد نور په یو سوکاله او سوله ییز هېواد بدل کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په دې خبره کې زلمی خلیلزاد په حقیقت کې په دې باندې اعتراف وکړ چې افغانان چې استازی او مشر اشرف غني و تر اوسه پورې خپلواک نه په خپل واک او اراده یې پرېکړه نسوی کولی. یعنې تر اوسه پورې خلیلزاد اشرف غني خپلواک نه ګاڼه بلکې اوس د افغانستان نوی حکومت د افغانانو واقعي استازی بولي او د پرېکړې صلاحیت او خپلواکي درلودونکی ورته وایي. د ویډیو له کتلو مې ډېره زیاته مننه. که مو ویډیو خوښ سوي حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.